هرڅه نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران افغانانو ورونو، نن غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ د وینډوز 10 اتوماتیک یا اتومات اپډیټ بند کړو. چې کله موږ د نېټ سره وصل شو د اتومات اپډیټ شروع کړو. نو سټارټ منیو ته وراسو، سټینګ ته، سټینګ کې اپډیټ ان سکیورټي دا ګوره دا د اتومات اپډیټ شروع دی. دا اپډیټ اتومات شروع وي. نو بیا د دې لپاره موږ اډوانس اپشن ته چې کله راسو، دی خو چې کله موږ تاسې انسټال کړي او اتوماتیک ریکمنډډ ولاړ دی. که بیا هم موږ د نوټیفای ټو سکیجول ریسټارټ ورته خوښ کړو او همدارنګه د کمپنۍ څخه give me update for other Microsoft products when I update Windows دا یې انتخاب وي. د دې څخه که چیرې موږ تاسې ریپیر اپګریډز ورته انتخاب کړو، بیا به هم اتومات اپډیټ شروع وي. نو د دې مشکل د حل لپاره موږ تاسې باید څه وکړو؟ په سټارټ منیو راسته کلیک کمپیوټر منیجمنت ته به راسو او که چیرې تاسو غواړئ چې یو بلې لارې ورته داخل سئ، نو هغه لاره همدا ده. دس پیسې موږ تاسې په چیرو وینډوزو کې به مو کله کتل پر ډیسکټاپ به مو مای کمپیوټر و، اوس پر ډیسکټاپ باندې دس پیسې ږدو. نو د دې لارې هم کولی سو چې ورته داخل سو. راسته کلیک منیج، وروسته بیا سرویسز اینډ اپلیکیشنز، کلیک سرویسز، ډبل کلیک. وروسته بیا موږ په کیبورډ کې تاسو ډبلیو بټن وایي چې په اسانۍ سره وینډوز اپډیټ درته پیدا کړي. کیبورډ څخه مې ډبلیو وویله، وینډوز اپډیټ دا دی. وینډوز اپډیټ باندې ډبل کلیک. تاسو دا میسیج مخکې له مخکې در سره ووایاست چې څه لیکل سوي دي. د دې نه وروسته تاسو راسئ سټاپ ووهئ، سټاپ باندې کلیک ووهئ. سټاپ چې مو کله کلیک ووهلی، ډیسیبل ورته انتخاب کړئ، اپلای اوکې. د اپلای او اوکې څخه وروسته مو کمپیوټر یو ځلې ریسټارټ کړئ. کمپیوټر چې مو ریسټارټ کړئ چې راچالانه کړئ، وینډوز به بیا اتوماتیک اپډیټونه هیڅکله هم ونه کړي او دا هم ډیسیبل سو.